السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ګرانو ملګریو، کوشش وکړئ چې همیشه هر عمل چې کوئ، هر عبادت چې کوئ، هغه ورسوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. وګورئ چې آیا دغه عمل چې زه د ثواب د خاطره کوم، دغه عمل د عبادت چې زه د الله تعالی د خاطره کوم، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی که نه؟ آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی که نه؟ په صحیح حدیثو کې ثابت دی که نه؟ چېرته نه چې ځان ستړي کو او هیڅ مو لاس ته رانشي. نو بس دعا وکړئ. بارک الله فیکم، جزاکم الله خیر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.